هغې ورځې باندې به دوی روزه نیوله. نبي علیه السلام څه وایي؟ نحن احق بموسی، د یهودیانو نه موږ ډېر حقدار یو. یهودیان د موسی علیه السلام د نجات ورځ لمانځي، موږ په دې ډېر حقدار یو چې د موسی علیه السلام ورځ لمانځو. ورځ لمانځل که په اسلام کې ناجایز وای، دغه د بخاري او د مسلم حدیث ده چې نحن احق بموسی، موږ په موسی باندې ډېر حقدار یو، موږ په موسی علیه السلام باندې ډېر حقدار یو چې هغوی دغه ورځ لمانځي په عبادت باندې، نو موږ به هم د موسی علیه السلام ورځ د نجات ورځ یې غرق د فرعون هغه ورځ به موږ په عبادت باندې لمانځو. دا خو د بخاري حدیث ده، دا خو د مسلم حدیث ده، دا د علامه ابن حجر رایه ده. دا په شافعیانو کې لوی سړی تېر شوی، نو هغه دا فتوا ورباندې ورکړې ده. دا آیات مې چې مخکې درته ویل وقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. په حنبلیانو کې د امام احمد ابن حنبل د مذهب یو عالم تېر شوی، کتاب یې جوړ کړی لطائف المعارف. دا د دنیا په سطحه باندې یو سړی ده، یو نر سړی ده. تاسې حاجي صاحبانو خیر که تاسې اکثر عوام یې، تاسې ته زه وایم خدای مو حج ته بوځه، هلته د سعودي د علماو نه بیا که ورسره مخامخ شئ، غیر مقلدینو علماو سره، ورته علامه ابن رجب د دنیا په سطحه باندې څنګه سړی ده درته به پته ولګېږي. علامه ابن رجب الحنبلي رحمت الله علیه کتاب ډېر کتابونه لري، یو مشهور کتاب یې په بخاري باندې شرحه کړې، خو مکمله شوې نه ده. ما په مدینې منورې کې په کومه کتابخانه چې د مدینې منورې والته ما ډېره مطالعه حج ته تللی وم، هلته مې مطالعه ورکې کوله. د کتاب فتح الباري هغه په بخاري باندې شرحه ده، لوی سړی ده. زه یو بل کتاب جوړ کړی لطائف المعارف ورته وایي، په دې کې ځان ته عنوان په دې خاطر باندې کېښودلی چې مولود د رسول علیه السلام دا جایز د دغه آیات نه استنباط کړی ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. بیا په دې کتاب کې اوږد بیان کړی ده ان شئتم على ان تقفوا بالتحقيق وبإشباع المسألة فلترجعوا يا أيها العلماء إلى هذا الكتاب، كتاب مفيد جدا، ممكن أن لا يوجد هذا الكتاب في مطارعنا هنا في الكابل. وده كتاب كبير مكمل بيان سرا لطائف المعارف. خالد ابن حجر فتواوا ابن حجر سے بخاری باندې شرح کړي. ګوري مسلمانانو موږ د ځان نه درته نه وایو، په بخاری باندې په دنیا کې درې علما دي شرح ور باندې کړي، لوی شرح کله شرح تقریبا هغه عربي شرح د سلو نم اوړي، خو درې دانې عمده دي، درې وړې الحمدلله د مونږ سره شته. یو لګین علامه ابن حجر ده، هغه فتوا ورکوي مولود د رسول علیه السلام جایز ده، ویې لمانځئ، بلکل جواز لري. ما خو د ځان نه دي ویلي که نه چې ته ما ته وایې دا شرک ده د منګه. کله کله د منګه مقلدین علمان ډېر ساده غوندې چې یو پښتو کتاب چېرته وګوري، په پښتو کتاب کې وایي لیکلي ناجایز ده، ورک شه که ته رښتیا مولای پښتو کتاب مه ګوره، ولې عربي کتاب نه ګورې چې خبره په عربي کتاب کې چې په پښتو باندې ګورې. دا د دنیا په سطح ابن حجر رایه ده. بل عالم د امام شافعي صاحب د مذهب ده، علامه ابن حجر الهیثمي ورته وایي. دواړه د دوی نومونه ابن حجر دي، خو یو ابن حجر عسقلاني ده، یو ابن حجر الهیثمي ده. یو فتاوا جوړه کړې، دم ډېر لوی سړی ده، ډېر لوی عالم دی، یو کتاب یې جوړ کړی الفتاوا الحدیثیه، یو جلدي کتاب ده. د مولود په باره کې ترنه پوښتنه شوې وایي مولود په اسلام کې څنګه ده. دا ابن حجر په دنیا کې ډېر لوی محدث ده، ډېر لوی عالم ده. دی ورته وایي بلکل مولود په اسلام کې جایز ده، دلایل یې سره راوړي دي، خو زه به یې صرف فتوا درته نقل کوم، نور زه نه اوږدوم، ځکه تاسې اکثر عوام یې که علما وایي بیا به ما نور هم تحقیق ډېر کړی وي. دا د علامه ابن حجر هیثمي رایه ده. دغه علامه ابن حجر بل کتاب په مولود کې مستقل جوړ کړی نعمة الكبرى على العالم في مولد السيد ولد آدم. نعمة الكبرى على العالم، د الله یو لوی انعام پر رسول علیه السلام باندې، هغه د رسول علیه السلام زیږېدل دي. دا د کتاب د نوم معنا ده، ډېر اوږد بیان په کتاب کې کړی. نو دا د دنیا په سطحه باندې داسې خبره هم نه ده، دا زما خبرې به در سره ثبت کوي ویسئ. همدغه خلکو نه چې دوی وایي دغه علماو تاسې درنه پوښتنه وکړئ ورته دا څنګه علما دي. که چا په د علماو باندې جرح وکړئ، دنیا په سطحه خبر درته کوم، که چا په دغه علماو باندې جرح وکړئ ویلې دا ضعیف سړی ده، راسئ ما نه چې هر څه جرم غواړي زه یې در کوم. دا داسې خلک دي که دي د یو مذهب خلک، خو ټولې دنیا خلکو ته دا منظور دي. په شافعي مذهب علماو کې یو عالم تېر شوی امام شمس الدین السخاوي ورته وایي، علامه شمس الدین عبدالرحمن السخاوي. ډېر غټ کتاب دی یو جوړ کړی، ډېر کتابونه جوړ کړي، خو یو له مشهور کتابونو نه الضوء اللامع
فی اعیان قرن التاسع. یو کتاب یې جوړ کړی په مصطلحات د احادیثو کې په ټوله دنیا کې مشهور کتاب د فتح المغیث ورته وایي. یو کتاب یې جوړ کړی مسلمانانو په مسجد نبوي کې. دا کتاب ما وکتل، الاجوبة المرضیة فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبوية. دا امام سخاوي مسلمانانو دومره لوی سړی ده. مخکې مې چې سیوطي درته یاد کړ، د هغه سیوطي سره ده په خپله زمانه کې هم عصري ول، ټکرې سره والې په خپل مابین کې ډېر رزونه سره کړي دي. دا هغه امام سخاوي ده، ډېر لوی سړی ده. که تاسې ته هر څه زه ووایم علما ورباندې پوهېږي، عوامو تاسې نه ورباندې پوهېږئ. دغه امام سخاوي دومره لوی عالم ده، خصوصا د یو کتاب جوړ کړی المقاصد الحسنه فی احادیث المشتهره علی السنه. دا په علم حدیثو کې کتاب د یو جلد کې. هغه کتاب علما دي وګوري، بیا د علمیت څخه معلومیږي. دغه امام سخاوي یو کتاب جوړ کړی 3 جلدونو کې ده، الاجوبة المرضیة فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبوية. ګورئ مسلمانانو، دغه کتاب دومره زوړ و. په مسجد نبوي کې یو وقفي کتابخانه ده د مسجد نبوي، چې صاحبانو به لیدلي وي، هلته دا کتاب کېښودلی و. هغه کتاب ما هلته پیدا کړم، ما مطالعه ورکې وکړله. دغه امام سخاوي د فتوا غوښتل شوې. دغه کتاب هلته د مسجد نبوي په 2م سطح کې لویه 15,000 کتابونه هغه کتابخانه کې کېښودلي ول. زما تقریبا منځ وم، ما هلته ابتدا به مې د غږ امام پسې کوله، باندې 2م سطح کې ما مطالعه هلته کوله. نو دغه عالم امام سخاوي نه پوښتنه شوې، وایي مولود په اسلام کې څنګه نه؟ بیا یې لیکلي د ما استاد علامه ابن حجر هغه هم فتوا د جواز کړې، زه هم فتوا د جواز ورکوم. اوس یې منکرات دي ورکې، هغه او دغه نه وي پکې، هغه او دغه د ښځو تلل حضور، د هلکانو ګډېدل، زمونږ په مولود کې چیرې د هلکانو ګډېدل، زمونږ په مولود کې چیرې د ښځو ګډېدل، زمونږ په مولود کې چیرې د ښځو راتګ. دا بالکل وایي جایز ده. غیر مقلدینو ته دې ما چلنج وي. دغه امام سخاوي دا په دنیا کې دومره لوی عالم تېر شوی، دومره لوی مقتدا ده، دومره لوی د علم حدیثو سړی ده. کله چې دی وایي دا حدیث ما پیدا نه کړ په کتابونو کې، د دنیا علماو ته تسلیم. کله دغه عالم امام سخاوي چې په مقاصد الحسنه کې وایي دا حدیث ما چېرته پیدا نه کړ، د علما د دنیاو ته تسلیم وي. دومره مطالعه یې کړې چې دی وایي ما دا خبره پیدا نه کړه، د علما دنیا د ټولې دنیا علماو ته تسلیمي، موږ د سره منو. دومره لوی سړی ده. دغه امام سخاوي د اجوبة المرضیة فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبوية کې فتوا ورکړې. تاسو داسې فکر ونه کوئ څه کېدی شي ده به چېرته دا خبرې اورېدلې وي. ما ټولې دا په خپلو سترګو باندې لیدلي دا کتابونو کې. دا کمې خبرې چې درته کوم. په بخاري باندې بل چا شرحه کړې. ما درته ویلې مخکې په بخاري 3 لوی شرحې دي: عمدة القاري، فتح الباري، ارشاد الساري، المشهور فيما بين العلماء والطلبه بالقسطلاني. دغه قسطلاني عالم یو کتاب جوړ کړی، لوی محدث د دنیا د خدا. ټول چې درته وایم دا شافعي مذهب علما دي. ده یو کتاب جوړ کړی المواهب اللدنیه فی المنح المحمدیه. بیا هم غیر مقلدینو ته چلنج ده، بیا هم د موږ علماو ته بعضې چونجن پیدا کېږي، بیا هم ورته چلنج ده. زه ورته وایم په دنیا کې بیا 3 کتابونه دي چې د رسول علیه السلام په مناقبو کې جوړ شوي. دا هم در سره واورئ مسلمانانو. ورک خلک نه یو، د دې افغانستان په مځکه باندې ګرځېږو، خو په دې خاطر باندې چې لږ حالات مونږ ته چندان ډېر خوندور نه دي، په دې خاطر باندې مونږ مرګ غلی غلی ګرځي، سر نسي راجګولی. که سر راجي کې خلک یې مړ کوي، خلک یې په دا سر باندې وهي، مونږ په دغه خاطر ویده یو. ګورئ مسلمانانو، دا مې غیر مقلدینو ته هم هغه علما چې وایي په موږ حنفي مذهب علماو کې وایي مولود ناروا ده، قسم په الله درته کوم په دنیا کې 3 کتابونه د رسول الله سلام په سیرت کې جوړ دي. خو ډېر خو مشهور 3 دانې دي. یو له هغې کتابونو نه، یعنې د رسول الله سلام په صفتونو کې چې کوم کتابونه جوړ شوي 3 دانې ډېر زیات مشهور دي. یو له هغې نه علماو ته معلومات زرقاني ورته وایي، یو له هغې کتابونو نه سبل الهدى والرشاد ورته وایي، یو له هغې نه یو کتاب انسان العیون فی سیرة امین المأمون. دا 3 کتابونه دي. دا د دنیا په سطح باندې کتابونه دي. یعنې په الله قسم که زه ځان ته ووایم زه د کتابونو پلار یم را سره ویې منئ، ځکه ما ته دومره کتابونه معلوم دي، دومره کتابونه مطالعه زه کوم. په الله قسم د دې 3 کتابونو نه ما ته د رسول الله سلام په سیرو کې نور جامع کتابونه نه دي معلوم. د مولي صاحبانو د مولي صاحبان د ما شاګردان دي. هغه مولي صاحب د ساګاب ده، شاګرد مې نه ده، خو د شاګرد په مرتبه کې ما ته قایل ده، ورته معلومات ده. که ما سره ډېر کېناستلی نه ده، تاسې ورته پوښتنه وکړئ.
په الله قسم درته کوم د دې درې کتابونو نه ما ته زیات کتابونه نور نه دي معلوم د رسول